بل اخره پاکستان د ټرمپ لخوا د شهباز شریف او جنرال عاصم منیر په ملا ټپول وروسته اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفانو هغه ناسته ترسره کړه چې کابو یو نیمه میاشت طالبانو ته د نه جوړولو هوکړه ورکړه. خلیلزاد دغه ناسته د ایسای ناسته بللې وه او طالبانو هم پوښتنه لرله چې دوستان خو مو موږ یو نو بیا څه کارای یاست چې مخالفان مو هم راغواړئ او ناستې ورته جوړوئ. دا پوښتنه هم وه چې د طالبانو مخالفانو له کلونو راهیسې د طالبانو د ملاتړ له وجې پاکستان باندې نیوکې کولې، اوس دوی څه شي مجبوره کړي او هڅولي چې د همغه پاکستان په کوربتوب ناستو کې ګډون کړي. ډېر نوي سیاسي فعالان چې تېرو څلورو کلونو بحران راټوکولي او د افغانستان د سیاست قومي کولو تور ور باندې موجود دی کنفرانس ته ورغلي دي، خو ډېر نور سیاستوال شته چې د پاکستان دغه کنفرانس ته د ورتګ بلنه په اصطلاح کثافتدانۍ ته اچولې ده. دغه کنفرانس ته کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیره او د ولسي جرګې غړي شینکۍ کډوخیل هم ورغوښتل شوي وه، خو نه ده ورغلي. هغه او همسیاله سیاستوالي ولې دغه کنفرانس ته ورنغلل، څه یې اورېدلي او څه یې حس کړي چې ګډون یې ونه کړ. نن به یې ترې سپینو خبرو کې وپوښتم. ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلامونه تاسو ته او د پروګرام محترمو اوریدونکو کتونکو ته. راځو همدې نه راپیلو. دا په اسلام آباد کې ناسته شاید په جریان کې یاستئ، په څه هدف د چا لخوا جوړېده او ولې تاسو ورته ګډون ونه کړ پکې؟ د یوه ناسته وه چې باید د افغانانو ترمنځ د خپل اختلاف د حل او په یو دریځ خپلولو په خاطر باید د افغانانو ترمنځ یو خبرې اترې شروع شوې وای. خو کله چې پاکستان دې ته آماده شو یو تعداد موږ په شا باندې ولاړو، ځکه چې کله موږ په خپل منځي اختلافات باندې خبرې کوو د هغه چا په کوربتوب باید دا ونه شي یا په هغه کور کې چې خپل افغانستان لپاره ښه نیت او اراده نه لري او د افغانستان په د 50 کلن مشکلاتو کې دوی ژور لاس لري، موږ څنګه کولی شو خپل مسایل د دوی په کوربتوب په باندې بحث وکړو. دوم دا چې اجنډا کې بدلون راغی او دوم برخه د اجنډا دا و چې باید موږ د پاکستانیانو سره په اصلاح کینو او څنګه په همکاري منطقوي همکاري باندې سره خبرې اترې وشي. نو چې موږ په هغه موقف کې نه یو چې موږ دې هته رسیدلی یو چې اول موږ خپل منځي اختلافات حل کړي وي، واقعا موږ په صفت یو افغان یو مخه د افغانستان د راتلونکي لپاره ولرو، نو موږ څنګه کولی شو چې سمدستي موږ د پاکستان سره خبرې اترې ته کېنو. فکر کوئ چې دوه فکرونو افغانان دې ناستې ته وربلل شوي؟ زه فکر کوم چې اوس اجنډا کې خورا بدلون راغلی دی او ظاهرا همدا ده چې په خپل منځ کې وحدت بیا اعتماد سازي د پاکستان او د افغانانو ترمنځ، پاکستانیان او افغانستان ترمنځ د منطقوي همګرایي یا همپالنې په خاطر باندې. اما موږ پیګو چې زمونږ منځ کې خپل هغه اصلي اختلافات یا تفاوت د نظر زه فکر نه کوم چې موږ وکړای شو چې په یو ورځ کې حل کو، او دوم دا چې موږ مثلا کله چې خپل منځ کې موږ سره د اختلافات نه حل شي څنګه کولای شو چې پاکستان سره په مهم مسایل باندې خبرو وکړو. په دې باندې پیګو چې د پاکستان منطقوي خارجي سیاست هغه د پاکستان نه د بدني فعالانو په لاس کې دی او نه د ملکی انتخابي حکومت په لاس کې دی، بلکې د پاکستان د استخباراتو او د فوج په لاس کې دی. صحیح. دا د استخباراتو فوج خبره مو کړه. خلیلزاد دا ناسته د ایسای ناسته بللې وه او بل خبره دا و چې دا کوم ګډونوال چې نه دي ورغلي د دوی په اړه ویل کېږي چې د دوی نمونه لیست کې افشا شول، دوی د هغې وجې نه وډارېدل ورنغلل. تاسې خپله په کوم دلیل ورنغلئ؟ شخصا په کوم دلیل ورنغلئ؟ ګورئ زه د مخالفه نه یم چې د پاکستان سره باید خبرې وشي، اما هغه وخت ته ضرورت دی. هغه د افغانانو ترمنځ یو قوي یووالی ته او کلک هوډ او د افغانستان ملي ګټې تعریف شوي او په ټول په باندې موافقه کول بالغه باید موږ لاړ شو د خپل ګټو لپاره، د خپل ګټو خوندیتوب لپاره او مثلا موږ په یو قوي موقف کې کله چې موږ خپل جوړ شو بیا بالغ موږ کولای شو چې پاکستان سره په د منطقي په مسایل او د رول یا کوم تاوان به دوی ته هم رسیږي چې دوی ته وعده راشي چې مثلا همکاري وکړي. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان سیاستوال یا دا چې واقعا په منطقوي مسایل یا د پاکستان په نیت او اراده یا هغه ستراتیژیک
دپت باندې خبر نه دي او یا داسې واقعا ورته مهمه نه ده فکر کوي چې دوی کولی شي چې د افغانستان په سر باندې ډېر په اساني معاملو کې ځینې لپاره به شاید همدغه ناسه ډېر مهمه فکر کوي چې کم از کم دوی سره خپل نظر شریکه کړي او په اصطلاح له دوی نه هغه ډاډ واخلي چې کولی شي چې مثلا دوی مخ ته ولاړ شي اما دا به دوی په یاد ولري چې پاکستان په خپل ګټو باندې ډېر ښه پوهېږي د دوی ګټې چېرته خوندي دي او کوم ګروپ سره خپل ګټې څنګه خوندي وساتي باید په دې باندې پوه شي چې پاکستان د افغانانو څخه ډېر یو په صفت یو سیاسي ابزار یا وسیله استفاده کوي ترڅو پورې خپل مختلف دي نه دا چې واقعا هغه څوک چې د طالبان له سیاست سره مخالف وي او کلم د افغانستان د خوالي د ثبات د پرمختګ طرفدار نه دي په کوم وضعیت کې چې افغانستان د غوړ په دغه حالت باندې وساتي او بدتر شي. نه تاسو د خلیلزاد د خبره تصدیقوي چې د پاکستان د آیسای لخوا جوړیدونکو غونډه و په دې باندې باید پوه شو څنګه چې ما وویل چې موږ منطقوي سیاست سلپسله د پاکستان د فوج او د استخبارات په لاس کې ده هغه کله هم ملکی حکومت او بیا راځو چې غیر دولتي سازمانونه د کلم د دې واک او اختیار نه لري هر څه کوي نو هغه به اتمن د پاکستان د استخباراتو په اجازه او په شابه په اصطلاح کې به دغوی هغه هدف یا موخه هغه ټول هغه تنظیمات به د اوغوی په لاس کې وي او په ظاهرا کې د شي چې مثلا کوم سازمان چې مخته کړي اما اوغوی د آیسای د اجازه نه بغیر یو قدم هم مخته نس کې خودله. صحیح اساس په شمول باندې کوم سیاستوال پیژنې چې د ناسته کې ګډون نه ډډ وکړه آیا په مشوره باندې دا کار تاسو وکړه کنه هر سړی په خپل فکر باندې دا کار وکړه؟ نه زه فکر کوم چې هر چا په خپل فکر باندې کړی ځکه چې مهم هم دا ده چې شنواري صاحب موږ بل اخر د خپل وطن سره او د خپل ولس سره باید صادقانه برخورد وکړو. زه فکر کوم چې څلور کال ډېر وخت چې موږ تیر کړو موږ همیشه په دا ناستو کې باوجود مختلفه ناستو چې صداقت د دې ناستو تر شا موجود نه ده کله د پیسو مسله ده کله د خپل ځان مطرح کېدلو مسله ده کله د خپل ډلو ټاپلو پیاوړي کولو مسله ده. موږ د افغانستان لپاره دیو اندېښمن اوسېږو نه د ګروپ لپاره نه د خپل اهداف لپاره نه د شهرت او نه د پیسو لپاره. څوک پیژنې چې نور نه دی ورغلي چې موږ منځ کې په اصطلاح دغه اخلاص موجود دی موږ کله هم مخته نشو تللی. په شروع کې مثلا ما د دې نه ډاډه وکړو او ادریس زمان چې موږ دواړه په دې باندې شاید د انداز پوسیو چې په دې وخت کې پاکستانیان سره ناسه کوم ګټه نن لري چې پاکستان له دغه موقعیت یا موقف یا دغه تک نه خپل یو ابزاري ګټه واخلي. صحیح. کوم خنیات اراده موجود وي غیر د ادریس زمان او تاسو نه نور څوک پیژنې چې د ناسه کې ګډون ونه کړ قصدن؟ فکر کوم چې بل مهربان چې هغه خپل فلم په افغانستان کې دا ونی غوښته چې نوم افشا سي هغه هم سخت په دې باندې اندېښمنه و چې ولې د دې هغه نوم چې په پاسپورت کې دا هغه افشا سو ځکه چې خپل احساس خطر وکړلو هغه نه غوښتل چې پاکستان ته ولاړ شي ځکه چې هغه فلم په افغانستان کې اوسېږي. یوازې درې کسان نه یاستئ ورغلي؟ فکر کوم چې شاید نور هغه کسان هم چې په افغانستان کې وو هغوی نه وي تللي. زه زیاته مطمئنه نه یم لکه مسعوده کروخي چې زموږ یو ډېر پیاوړی خورکۍ هغه د هرات وکیل او همدارنګه فکر کوم چې سلمى يوسفزۍ به هم نه تللي وي چې هغه په افغانستان کې ځکه چې هغه څوک چې په افغانستان کې پوهېږي چې طالبان به په دې کې جدي او عکس العمل کوي او مخالفت وکړي مطمئنا چې دوی د خپل امنیت لپاره نه دي تللي. اما مهم هم دا ده چې هغه په کوم ترکیب باندې چې هیات هم انتخاب شوی شاید واقعا داسې یو هیات نه و چې څنګه چې انتظار کېدلو معلومدار شاید زیاتره د یو فکر خاوندان وي او بیا هغه څوک چې اکثرا په دې بیانه په ناسته کې مثلا ګډون کوي فکر کوم چې زیاتره برخه مغه کسانو چې هلته ولاړو. دا ګډون کوونکي د کوم فکر خاوندان دي چې هلته ګډون کوي او تاسو نه ورځي؟ خو یو نیوکه چې په دې بیانه په ناسه باندې هم دا و چې واقعا که د بیانه پروسه چې شروع شوې ده چې هغه څوک چې په اصلاغه اورګنایزر یا تنظیم کوونکی د واقعا د دې طرفدار نه ټول هغه مختلف سیاسي او مدني حرکتونه وکړي چې راسي په دې ناسه کې کینه په د افغانستان په مسله باندې خبرې وکړي. نیو کوم دا و چې اکثریت د یوې فکر خاوندان یا مثلا تقریبا
هغه کسان چې مثلا شاید یو شانت نظر یا فکر د افغانستان د پاره درلود جمعیت اسلامي شو یا وحدت اسلامي شو یا مثلا جنبش اسلامي شو کنه هغه زیاتره فکر کوم چې هغه ډلب کې رول ډیر قوي او که نور څوک خبر کړي وو په دومره په ضعیفه موقف کې چې شاید هغه د جرأت هم نه کړی لږه واځي کې فکر کوي یوازې یو قومي ډله تتللی ده قومګرا ډله تتللی ګوري دوی خپل خپل باندې اعتراف نه کوي متاسفانه امداسي هغه انتخاب د ګډونوال نه معلومیږي چې واقعا داسې نیت او اراده نه داسې په ټول هم فکر په اصطلاح همسویه یا مغمره تجربه لري یا سوابق لري یا معلومات لري په دې مسایل باندې په یو ساته باندې کسان باید خبر شي کله چې دغه توازن نه وي نو دغه هم پلګي نه وي زه فکر کوم چې بیا نو واقعا ځینې به ډېر برلاسي وي خپل نظریات به تحمیلوي او ځینې به د جرأت نه کوي او یا دا چې په خپل خبرو کې به تنها پاتې کیږي صحیح دا خلک چې ورغلي دوی څه ډول یو افغانستان غواړي تاسو د دوی نظر مطالعه کړی خاک د باندې شو بخښه کې تکرار کې دغه ډله چې ورغلي دا څه ډول یو افغانستان غواړي تاسو ډیر واضح ونه ویل چې دوی د کوم فکر دي کڅام خلک به پوه شي خو څه ډول افغانستان دوی غواړي ګوره دا خو مشکله ده چې مثلا دي ځینې مسایل دومره علني او بربند نه افشا کوي اما په اخر کې فکر کوم چې یو اندازه د قومي یا ژبني تعصب هم په یو تعداد کې ډیر ژور دی حتی یو تعداد کسان دي چې د افغانستان په نوم باندې مشکل لري یو تعداد کسان دي چې مثلا په ملي هویت باندې مثلا په اصطلاح موافق نه دي وایي چې دوباره باید د یو نوې تعریف را باندې شي یا کله فکر کوي چې ولایت پاکستان سره موضوع زمونږ صرف د ډیورن کرخه د واغه منګو قبلو په دې کې مشکل نشته ځکه چې دومره یو سطحي برداشت د افغانستان له مسایلو نه د کسان سره موجود ده د افسوس ځای دی منګه ولې په صفت یو افغان ملت نشو کولای چې خپل ګټه تعهد ما بس ژمن وسیګو او یې وپېژنو ولې دا وړوکی تفاوتونه په یو لوی اختلاف بدل شوی دي او موږ فکر کوو کدا د مثلا یا مثلا د دې ژبه کسان یا سیاستوال کاغه پسله کم تجربه تر راسي نو کېدای شي چې موږ په هر خبر کې برلاسي وسیګو زه فکر کوم چې هر نوع پسله د غلي د افغانستان سره سیاست سره یا اقوام سره یا سمتو جهاتونو سره د وستره جفا د افغانستان په خاطر باندې نور وخت چې موږ په دې اختلاف باندې سرمایه‌ګذاري ونه کوم بلکې هغه مشترکات باندې هغه مشترک درد باندې سرمایه‌ګذاري وکړو چې څنګه دغه درد لپاره یو دوا یا نسخه پیدا شي چې ټول افغانستان ته ګټه ورسیږي نه و ځانګړي ډله ټاپل یا فکر یا ژبه یا سم چې وي برلاسي وسیږي د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې دغه ډول یو هیئت انتخابول د پاکستان انتخاب کړو د خلک او نه دغه سیاسيونو خپل کې سره یو بل انتخاب نه پاکستان نشي کولای چې مثلا افغانان انتخاب کړي دا مربوط افغانانو نه زه فکر کوم چې مشکلات موږ په منځ کې خپل ډېر زیات دي موږ باید خپل مشکلات حل کړو د مسایل نه لاس واخلو کوشش وکړو چې په لوی لاس باندې هر فرصت د لاس ورکو یا هغه منابع چې مصرفيږي مثلا بې ځای مصرف شي په اخر کې چاته ګټه نه کوي مهم هم دا چې موږ باید پوسو چیرته په کوم مسایل خبرو کې دا چیرته ډیره مهمه ده تاسو خپل مشکلات د دښمن په کور کې اورباني بحث نشي کولای پاکستان او ایران دوه مملکتونه دي په هیڅ صورت د افغانستان ګټل لپاره ژمن نه دي بلکې د افغانستان همیشه امنیتي او سیاسي او اقتصادي ستونزې دي د دوی د لاسه دي د موږ نسو کولای چې حذف کو اما مهمه ده چې موږ خپل ځان ته آماده کو په ټول مسایل باندې آگاه شو بیا لارسو د مستر شاکینو په خپل منطقي مسایل باندې یا د جانبه همکاریانو باندې خبرې وکړو صحیح دا معلومات لري چې دا غونډه ولې تر اوسه پورې ځنډېدلې او مختلفې اوازې وي داسې اوازې وي چې طالبانو دا ځنډولې داسې اوازې وي چې چین او شاوخوا هیوادونو طالبانو سره د پاکستان د منځګړتوب لپاره دا غونډه ځنډولې او داسې اوازې وي چې د هیئت ترمنځ د اختلافاتو له وجې دا ځنډېدلې وي تاسو څه وایئ چې ولې دا ځنډېدلې نه خو فکر نه
کوم چې دا دومره یو جدي ماغنه و ناس چې لوی تهدید به د طالبان د تاریخ مندر په اړه طالبان خپل نیوکه اندېښنه لري چې طالبان یو ډېر ښه تجربه لري له پاکستان سره او د پاکستان په نیت باندې کاملا آګاه وي. په دې باندې به پوهیږي چې پاکستان څه غواړي چې د دارشان ناس لاس سره وړي. نو زه فکر کوم چې دا چونه هم خلیلزاد تخریب کړه یا د کسانو یا رسنۍ کې په دې باندې ډېر نیوکه وشولې. نو په همدې خاطر تر څو پورې اجنډا څنګه مثلا تنظیم شي او کسان څنګه انتخاب شي دا ویزې څنګه پروسس شي او اندازه د لوجستیکي مسایل به ډېر مهم او یو اندازه د خبرې او اندازه سړی شي په اصطلاح دوی لاړ شي د خپل د ناسته صورت ومي. اما مهم هم ده چې په اخر کې چې لاس سره وړي څوک د چی لپاره تصمیم نیسي. دا خو نه دي چې صرف موږ یو انتقاد وکړو یا هغه وکړو. مهمه ده چې پر اخر ورځ کې لاس راوړنه شي ده. صحیح. اغلی کړو ما د یو ناس یو ګډونوال سره ډېر مهم ګډونوال سره خبرې وکړې. هغه راټول د طالبانو خواخوږي را نغلل. دا تاییدوي؟ دا د تاسف ځای ده کنه چې فکر کوي دوی لپاره چې همیشه دوی د هغه کسانو لپاره دوی هوډمن دي چې د افغانستان په شخړه کې غوي ډېر ژور لاستلو ده. د هر چا لپاره همدغه شان فکر کوي ځکه چې هر څوک نه حق فروش دي او نه تن فروش دي. نو دا رقم اتهام چې فکر کوي چې څوک رانغه د طالبان طرف ته ځکه چې دا ته چې ولاړې بل اخرت چې لا سره وړي ځکه چې دلته اختلاف یا مخالفت یو شخص سره نه ده د مفکورې سره ده یو د غلط سیاست او غلط پالیسیانو سره تاوان افغانستان ته رسیږي. اما د دغه بدبختۍ تر شا د پاکستان لاس او پاکستان د خپل ګټو لپاره دا کار کړی. ته هغه موقف یا موقعیت ته رسیدلې چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې نو د خبرونو نور لاس واخلي کله تر اوسه پورې دومره نه پیږي نو بیا د حق لري سم دا رقم بابولالي وایي. صحیح. تاسو خبرو کول چې د افغانستان قوي استازي نه دی ورغلي ورته څه ډول خلک ورته پاکستان را بللي دي او راتلونکي کې د پاکستان دغه کارونه څنګه چې دوی څه ډول سیاست په افغانستان کې دین وروسته پالنې کوي یا ملاتړ کوي. ځکه اوسه پورې خو دوی د یو داسې قشر ملاتړ کوي چې هغه مذهبي او تندلار فکر لري د طالبان. اوس د طالبانو مخالفان او هغه تاسو ویل چې یو قومي ډله دا څه درته ښکاري افغانستان پر رابطه اراده د پاکستان څومره خطرناک دي؟ موږ باید همیشه د پاکستان او د ایران په نیت اراده باندې باید همیشه شک ولرو. څوک په خاور باندې مثلا را سره مشکل لري څوک په اوبو را سره مشکل لري څوک په خارجي سیاست را سره مشکل لري مختلفه مسایل یا کېدای شي د خپل داخلي مسایل یا په بزنی افراطي ډلې چې اوس په وخت نه راغلي په افغانستان کې میشتي د غوي لپاره اندېښمن دي. نو چې منطقوي ممالک همیشه موږ سره په موږ په منابع او په خاور په هغه باندې را سره مشکل لري باید موږ همیشه په یو شک باندې ورته وګورو. ټول مهمه دا ده چې موږ په کوم حالات کې سره یاسو موږ په صفات یو متحد د افغان څنګه کولای شو چې خپل ګټو پیژنو او د خپل ګټو خوندیتوب لپاره موږ څنګه یو شانته دریز غوړه کو. پاکستان کله هم هغه لپاره ټول مسایل ډیر واضح دي هغه ټول مسایل تعریف شوی دي او هغه څخه د دوی کله هم اخوا نشي تریدلای. نو پاکستان د لپاره ډیر ایډیال او پزره پورې حکومت فعلا د طالبانو حاکمیت ده. نن 50% خزه انجونه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي او اجتماعي ژوند څخه محروم شوی یا حذف شوی دي دغه چې د پاکستان غوښتنه د مغه افراطي مدرسې دي مغه افراطي افکار دي چې مثلا په ځین افغانانو باندې مثلا دا تحمیل کړي یا په اسلام په منلي دي او همدارنګ د حکومت په افغانستان کې حاکم ده. دوی کله هم د طالبانو لپاره فلم بدیل نه لري. خو شاید په ځین مسایلو کې طالبان باندې مثلا خودمختاري کوي یا مثلا خپل تصامیم به خپل نشي چې په دې کې پاکستان واقعا اندېښمن ده او ځین شاید اضافه فرمایشات چې د طالبان لپاره بخپل یو داخلي سوز رامنځته کې نشي منلای. نو په دې خاطر په دې وړو جلساتو یا ناس په دې باندې غواړي چې رقم ورته وایي چې کته نه سمېږي ګویا د تعال پر بدیل ته هم مثلا کولای شم فکر وکم.
د پاکستان لپاره هغه څوک چې په کابل کې کینی او حاکمیت ترلاسه کړي هغه د پاکستان دښمن تعریف شوی. تاسو مثلا د وزیر دفاع د نور کسانو هغه سټیټمنټ یا نظر یا خبره مو اوریدلو. نو هر څوک هلته کینی دوی به په یو شان ته هغوی ننګوي او باندې به فشار راوړي. نو نه همدغه طالبان په عین موقف کې دوی فکر کوي چې ډاکټر غني او کرزي صاحب مثلا هغه مخالفین یو بدرت موږ ورته دوستان نه خیر نه تا ته وخت په دوست سترګې کتل چې کله چې ته د خپل د داخلي حاکمیت په خلاف جنګېدلې و چې هغه حاکمیت تا سره وړلی ته په عین موقف کې قرار لري. داعش به مثلا تربیه کوي نور افراطي ډلې به پیدا کوي همدارنګه مثلا مختلف نور ډلې ټاپلې به مثلا راولي وخت ورته ورکوي یو اندازه همکاریان به کوي تل لپاره چې تا فشار لاندې راوړي. اما کله هغه هم مثلا زه فکر نه کوم چې د پاکستان لپاره یو ښه بدیل به بل ورته پیدا کیږي. نو هغه هم د رقم لوبو ته دوام ورکوي ځکه چې په دې کې د ګټه نه بل دې نه بیا مختلف استفادې کوي هم داخلي مصرف لري او په دې کې هم خارجي مصرف لري. یو دغه د خلیلزاد په رابطه باندې د جمهوریت ځینې سیاستوال نیوکه لري شاید تاسو هم لرئ. خلیلزاد فکر کوي چې ولې دغه ناسته تخریب کړه او څومره اوس فکر کوي چې دا د امریکا په هوکړه باندې شوی ناسته ده ځکه د پاکستان مشرانو ټرمپ سره ولیدل او هغې نه دا د څو ورځې وروسته دا ناسته بالاخره جوړه شوه او داسې یو انګیرل کېږي چې په سیمه کې د پاکستان په توسط باندې د طالبانو د رژیم په خلاف باندې تحرکات په نوي بڼه باندې را روان دي او شاید دا ډیر شي. ګوره تحرکات خو معلوم ده به رامنځته کېږي ځکه چې د دنیا سیاست ډېر فرق کړی نوي مثلا ګروپونه یا ډلې ټاپلې په ملي سطح راپورته کېږي او خپل مثلا جای به پیدا کوي. زه په دې باندې باور نه لرم چې امریکا ورته وایي چې تاسو د افغانانو مخالفینو میزباني وکړئ. مهم همدا ده چې موږ افغانان بالاخره په دې باندې پوه شو چې د افغانستان سرنوشت د افغانانو په لاس کې ده. موږ به د نورو د پیسو د فشارونو د تطبیق کېدلو په خاطر باندې دغوی وسیله یا ابزار اون نه ګرځو. منګه ولې د خپل وطن لپاره مثلا یو بل نسو منلای منګه ولې یو دریس نس غوړه کولای ولې منګه په یو ټغر نس راټولېدل چې خپل مسایل او اختلافات په خپل منځ کې حل کو تر څو پر نه امریکا وکړي چې خپل فرمایشات په منګه ومني یا پاکستان. زه فکر کوم په ټول مسایل کې خپل افغانان ملامتي او منګه دغه خپل ملامتي خپل باید په نور باندې وانه چو. خلیلزاد کې دا پروسه اخري زه فکر کوم چې شاید د په دې باندې فکر نشم کولای چې خلیلزاد ډېر افغانستان پر یو مخلص کسی چې په خبره کې هغه امریکا د ګټو لپاره کار کوي. اما شاید و اندازه د پاکستان په غلوب باندې عمیق او دقیق پویږي چې خپل نظریات شریکه کړي. معلوم در غواړي چې همیشه یو پیشګویان وکي او هغه سیم ثابت سي ځان مطرح کوي هغه یو لوبېدلای کاست او د منطقه کې مخه بلد په ټول مسله ماګات نو ځکه غواړي چې خپل نظریات شریکه کوي او د ژوندۍ پاتې کېدل او د مطرح کېدل لپاره د یو وخت وسیله ده. صحیح. یو ډیره جالبه خبره ده. یوازې خو د پاکستان ناسته نه ده چې تاسو په شمول باندې ځینې سیاستوالي مخالفت کوي. مثلا ویانا کې مراټولېږي دا صحیح ناسته نه ده. استانبول ناسته صحیح نه ده. د انقرې ناسته صحیح نه ده. د اسپانیې د مادرید ناسته صحیح نه ده. پلانکۍ ناسته صحیح نه ده. هغه ناسته صحیح نه ده. د کاناډا ناسته صحیح نه ده. کومه ناسته د افغانانو ترمنځ په د څلورو کالو کې صحیح وه چې سړی وایي چې یا خو بس مونږ ته ووایي چې په افغان سیاسونو باندې هر څوک چې د هر چیرته چې نور هیڅ باور ونه کړو او یا صحیح ناسته را جوړه کړي موږ ته لار وښوي چې څه رقم ناسته باید جوړه شي چې د ټولو لپاره قانع کوونکي. ګوري ما درته وویل مثلا په ویانا کې کنه ویانا ځکه چې زیاتره هغه مفکوره یا عقیده یا باورونه هغه څوک چې ارګنایزر یا تنظیم کوونکی او دغه باورونه افغانان ته معلوم دي. هغه کوشش وکړي چې څوک یو قوت باندې التمات راکړي. ما سي ویل چې باید نور صادق اوسئ د افغانستان لپاره د یو سام د یو ډلې د یو شخص د یو ګروپ د یو جهت باید حمایت ونه کړي. د افغانستان مسله د یو د بل په حمایت باندې نه چلیږي. افغانان باید بل اخر د ټول اختلافاتو او د غلط پالیسیانو غلط حرکتونو او د ډلو جوړولو نور باید لاس واخلي او د افغانستان لپاره اندېښمن سي او باید وایي چې هیڅوک د موږ دوست نه ده هیڅوک د موږ لپاره مسؤل هم نه دی. منګه مسؤلیت او منګه باید بل اخر د افغانستان لپاره تصمیم ونیسو او سره ټول شو. په هر ناسته کې وګورئ چې نه غواړي چې لاسونه واغ کوي. ډېر انتظارات کړي چې مثلا د استانبول په اساس گفتمان ملي یا خپلمنځي خبرې اترې انتظار کړي چې په اساس د اشتراک ډېر متعادل وي په اساس همسطوي برابر وي
اما البته مورد چې یو اشتباه چې فکر کوم چې ښاغلی حکمت کرزي نه وشول چې هغه کې نور کسان په ابتکار چې په لاس درلوده نور کسان شریک کړل هغه یو رقم درسته لوبه ونه کړل او کوشش وکړ په دې باندې فشار راوړي چې ځینې کسان باید په کومه ساته انتخاب شي او دی په کوم کسان خپل راولي موږ همیشه غلط لوبېدلې با تجربه کسان چې همیشه یو ننګونه و د جمهوریت لپاره او د داسې خبرو اترو لپاره هغه کسان ته بدومره برلاسي ورنکو دونه مثلا همیشه هغه په هر مجلس کې خبر نشي چې بلاخره پراتلونکي کې هغه په افغانستان باندې تحمیل شي ځکه چې هغوی متاسفانه یو صادقانه لوبه نه ده کړې همیشه ورته وړ مسایل په ډېر غټه سطح مطرح کړي او موږ کې مثلا بند پاتې دي نو ځکه د زه فکر کوم چې د استانبول د ګډونوالو په لس کې هغه تعادل چې باید مراعات شوی هغه هم سطح بودن یا هغه دا مراعات نشو هر چا کوشش وکړي چې د خپل قوم سم پس هغه ډېر نه پیغام ورته مزر وای یا ډېر هوښیار فکر کوي یا ډېر لوبېدلي کسان هغه رامنځته کېږي او په دې باندې فکر نه کوي چې واقعا دغه نسل لپاره معیار هم داسې یو شی ده که موږ هغه کسان چې واقعا زیاتره مسلط دي زیاتره د افغانستان لپاره بس متحده دي بجای داسې یو قوم یو سمت یو ژبې یو تنظیم لپاره وي نو ما ځکه ویل چې موږ ډېر صادقانه بالاخره برخورد وکړو نه د پیسو دپاره بد وي نه د مثلا د شهرت دپاره وي او نه د ځانګړې ډلې او د شخص د پیاوړتیا او د برلاسي دپاره وي که دغه ټول مسایل نه موږ لاس واخلو په صفت یو افغان او بالاخره د افغانستان د ګټو لپاره تعهد او هوډ هم باوري او یو بل منل رامنځته شي زه فکر کوم چې ډېر وادي کسان هم چې سره کینی بالاخره دوی کولی شي ډېر یو قوي ابتکار رامنځته کړي او بالاخره د افغانستان لپاره پسله یو سولیز او قوي دریځ غوره کړي نه داسې چې څوک حذف کړي یا څوک تقویه کړي د چا په خلاف بلکې د افغانستان لپاره طالبان بالاخره باید درک کړي چې په کوم رقم چې دوی روان دي په دې رقم دوی نشي چلیدلی نو همدغه کې دوی مثلا مثبت کسانو یا مثبت څیرو سره ملي اشخاص سره یو تفاهم ته ونه رسیږي خبره اترې پیل نه کې دروازې خپل د ولس په وړاندې باندې نه پرانیسي خو بالاخره د منفي جهتونه د همداسې کسانو لکه د منطقي استخبارات لخوا نه به تقویه کېږي او دوی بله ننګونې سره مخامخ کوي ډېره زیاته مننه کور ودان چې وخت مو راکړ سلامت